په ساده او په پښتو ژبه کې پوهه کوم. کینسر اصل کې دې ته ویل کېږي زمونږ وجود چې دی دا زمونږ باډي دا د سیلز نه جوړه ده، د خلیو نه جوړه ده. په کروڑونو او په اربونو سیلز را جمع شوي، خلیې را جمع شوي دي او دا زمونږ وجود یې جوړ کړی دی. دغه سیلز څه د وخته پورې ژوندي کار کوي. بیا چې د دې خپل ټایم پوره شي، 90 ورځې پوره شي، کم اولډ سیلز چې دي زاړه سیلز زړې خلیې هغه ختمیږي، مري او نوي سیلونه جوړیږي. تر څو پورې چې انسان ژوندی دی همدغه شان دا پروسس روان دی، زاړه سیلونه مري، ختمیږي او نوي سیلونه جوړیږي. په کینسر کې داسې وشي ځینې سیلز بغاوت وکړي، ځینې خلیې بدماشي شروع کړي. کله چې دا اولډ سیلز بغاوت وکړي که نه او بدماشي شروع کړي چې یاره موږ به نه مرو، نوي سیلز به جوړو، نوي خلیې به جوړو، هغه به غټیږي هم، خو موږ دا زاړه سیلز چې یو که نه زړې خلیې موږ به نه مرو. دا بدماشي شروع کړي. چې دا بدماشي شروع شي نو سیل ډیویژن هغه ټول ترتیب بې ترتیبه شي، په هغه ایریا کې ټول سیل ډیویژن بې قابو شي، بیا نوي سیلز جوړیږي او زاړه نه مري. نو دغه د سیل ډیویژن بې ترتیبي، دغه انکنټرولبل سیل ډیویژن، دغه انکنټرولبل سیل گروث همدغه ته ویل کېږي کینسر. لکه مثال موږ به داسې ووایو زموږ دا باډي چې ده که نه په دې ځای کې سیلز دي. کله چې د دې زړو سیلز ټایم پوره شي، 90 ورځې پوره شي، نو دا زاړه سیلز ختم شي، دا مړه شي او نوي سیلونه جوړ شي. نو چې داسې په خپل ټایم باندې دا زوړ سیل ختمیږي او نوي سیلونه جوړیږي نو موږ به صحتمند یو. موږ ته مثلا نه راځي. خو که دا زوړ سیل اوس داسې بدماشي شروع کړي چې یاره زه به نه مرم، زه ژوند کوم، زه به غټېږم هم، زه به تقسیمېږم هم، خو مرم به نه، نو نوي نوي جوړیږي او نور غټیږي، خو هغه زاړه نه مري. نو چې کله داسې بدماشي شروع کړي که نه او داسې بغاوت شروع کړي دې ته ویلی کېږي کینسر. کینسر مو پېژانتو. اوس ګوره دا کینسر دا که زمونږ په لنګس کې دا اب نارمل سیل ډیویژن سټارټ شو، زمونږ په پیپړو کې دا د سیلز بې قابو تقسیم سټارټ شو، بیا ورته موږ د لنګس کینسر وایو. که دا اب نارمل سیل ډیویژن زمونږه په سټامک کې سټارټ شو، په معده کې سټارټ شو، بیا ورته موږ د سټامک کینسر وایو، د معدې کینسر. که دا اب نارمل سیل ډیویژن زمونږ په برین کې سټارټ شو نو بیا ورته موږ برین کینسر وایو یا ورته ټیومر وایو، کوم ته چې رسولی وایي. مطلب دا چې د وجود په هر اندام کې په هر ځای کې دا اب نارمل سیل ډیویژن سټارټ شو چې بغاوت یې وکړو، سرکشي شروع کړه او بدماشي شروع کړه چې موږ زاړه سیلز به نه مرو، نوي به جوړو او غټیږي به. همدغه ځای کینسر ورته ویل کېږي. که هغه د لنګس کینسر دی، که هغه د سټمک کینسر دی، چې په کوم ځای کې د سیل ډیویژن انکنټرولبل شو، بې قابو شو او گروث سټارټ کو، بس همدغه ځای کینسر ورته ویل کېږي. اوس که د دې علاج وشو ښه، خو که علاج ونه شو او دا کینسر زمونږ بلډ ته لاړی یا داسې دا کینسر خورېدل شروع شو په وجود کې، د یو ځای نه بل ځای ته دا کینسر خورېدل شروع شو، دغه ته ویلی کېږي بیا میټاسټیسس. میټاسټیسس دې ته ویلی کېږي کله چې کینسر زمونږ په وجود کې د یو ځای نه بل ځای ته خورېدل شروع شي، دې ته میټاسټیسس ویلی کېږي.